احمد مسعود وای پرشتیا نن می تعبیر په حقیقت بدل شو. احمد مسعود وای ډیر حیران هم شوم او د ژوند می اوله داسې حیرانتیا غوره ورځ وه. احمد مسعود له مولا یعقوب څخه یو جهان مننه وکړه. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود وای نن می په تعبیر په حقیقت بدل شو. هغه وویل نن سر وخته چې کله له خوبه پاڅېدم تلیفون ته می څو زنګونه راغلي وه. موبایل می چې کله راواخیست سمدستي بیا پرې زنګ راغی، نمبر د افغانستان و اوکې می کړ. د جوړتازه نه وروسته می ترې وغوښتل وبخئ څوک یاست. ځواب یې راکړ د افغانستان منتخب دفاع وزیر یعقوبیان. ریکارډ می شروع کړ، ځواب می ورکړ وزیر صاحب جوړ په خیر یاست. ویې ویل شکر د ستاسو صحت د الله جل جلاله څخه غواړو. د جوړتازه نه وروسته یې راته ویل ډېر په تمنا مې زنګ در وهلی او ګران افغانستان ته درته د راتګ بلنه درکوم. راشه او په ګډه د افغانستان په ابادۍ کې راسره برخه واخله. پر تاسو د بیت المال پیسې مصرف شوي باید حق یې ادا کړئ. راشه خپل هیواد ته ستا هر قسمه ضمانت درکوم. د مخکې به توپیر به دي څو چنده ستا ذات احترام او قدر به مې وي. هېڅوک به تاسو ته په کږو سترګو بد نیت ونه ګوري. هیله کوم هیواد ته راستون شه تر څو د افغانستان په سمبالښت کې حد نه زیات ضرورت موږ تا ته لرو. افغانستان مو ګډ کور دی او په شریکه به یې راپورته کوو. احمد مسعود ویلي دي د ټولو خبرو د اورېدو نه پس مې ورته ځواب ورکړ چې ستا نه ډېره مننه کوم، ډېر دې متاثر کړم. نه پوهېږم چې زما احساس او ذهنیت به همدا اوس څنګه تعبیر کړم. وزیر صاحب ستا د کور ودان وي. دا ستا زنګ او دعوت راکولو ما ته ډېره انرژي راکړه. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر شرې.